په ساور وکاږو موږ په دې پاکستان کې د اسلامي امارت مشرتابه دا رقم نظام جوړ کړو دا د انګریز قانون موږ په لغته وو دا د انګریز قانون موږ د امریکې ور واړو موږ باید چې دلته اسلامي پاکستان جوړ کړو اسلامي قانون جوړ کړو شرعي قانون جوړ کړو موږ دا د تور انګریز دا تور پنجابي دا زموږ دشمن پنجابی چې په زر کاله په ولاکه زموږ دوست سي نه زموږ دوست کېدای سي موږ د دې خلکو لاس د دې وطنه ور وکاږو د دې ملک ور وکاږو موږ د لغړیانو لخوا که شپه ته ورځي موږ سي عسکر یو چې کوم د ستړي ځای کوم د بمونو ځای کوم د جیلو ځای موږ لغړیانو ته په لاس راکئ شامې ته یې ونیسئ مشرانو موږ پر کوم ځای وریله کوئ موږ وریله کوئ موږ دا وطن دا ملک خرابېدل نه غواړو موږ د پښتنو وروڼو د بې عزتۍ باید چې موږ پور د چا څه واخلو هسته خبره دا ده چې زموږ په پاکستان وطن کې دلته د انډیا مهاجر شته دلته په بلوچو کې مهاجر شته دلته ازبک و هزاره زموږ خلکو په 10,000 په 20,000 راړولي دي په پاکستان کې دي دا مهاجر شته نو زموږ صرف و دې چمن یا د پاکستان و پښتنو ته پلان جوړ دی چې صرف پښتون افغان مهاجر دی د ډنډې په زور یا د اصلې په زور زموږ افغانان وروڼه په زوره د پاکستانه څه وشړل سول د چا جایدادونه کوزه سول د چا دکانونه کوزه سول څوک د هغوی بې عزته سول زموږ هغه د پاکستان ذمهواره سیاسیانو خوانه که په باده یو خبره به وکړم ملګري د خوانه به دی هېڅو وخت مخکې مشر محمود خان وویله چې د افغانانو بارېدل که چا په زوره بارول موږ به څه وڅکو ډېرو خلکو خوا به بدول نن وګورئ د مشر محمود خان نه څه زه دا ګیله کوم چې افغانان په زوره بارېدل پر دې سټیج ته ولاړ وې په پاکستان کې ته ولې په زوره د دې وطن افغانان شړل کېدل چا افغانه پر وکل چا پر وژړل چا د خواشینۍ ډوډۍ نه وخوړل چا د نفستنګۍ ځان را وځړاوی خو صرف موږ تش که سیاسي دی که خان دی چې سټیج نه راپورته سو ښه ویناوې کوو خو عملي کار مې نشته موږ به ټولو ته دا وایو چې عملي کار به کوو عملي قدم به ایږدو د دې چمن سیاسیانو مشرانو لاس سره یو کړئ افغانان یې راوګرځول د چا پراخه چمنه څه کډه نه په زوره ورکړې ده نه یې په رضا ورکړې ده نو موږ به ټوله ولس ته دغه خواست کوو چې پر خپلو خانانو بغاره وکړي پر خپلو سیاسیانو بغاره وکړي موږ خو 110 شپې بغاره پر کړې ده زموږ اواز در اسلام آباد ته نه دی رسېدلی زموږ اواز صرف در کوټیو در چمنه رسېدلی دی زموږ به سیاسیانو ته دا خواست کوم چې پر خپلو سیاسیانو مشرانو بغاره وکړئ در ګرېوان یې ونیسئ چې دا ولس نن وګورئ ورځ په ورځ کمیږي د دې څه نه کمیږي چې دوی یا ستړي سول یا دوی ته باډر خوند نه ورکوي دا ولس د نفستنګۍ څه د بې عزتۍ څه چې په کور کې وړل
نسته، په کور کې غوړي نسته، په کور کې بل شی نسته. دا خلک د دې څه کم شول. نو موږ د ښار و مشرانو ته د هېچ چا سره په ولاقه یا تعصب لرم. هر مشر زما مشر دی، هر عالم زموږ عالم دی، زموږ خوا په بدېږي. موږ دا یو خواست ورته کوو، د قرآن روی ورته نیسو، د لمونې روی ورته نیسو چې اتفاق سره وکړي. راسئ سره جلګه سئ، له غړۍ نه مشرتوب غواړي، له غړۍ نه چا څه نه ووټ غواړي، له غړۍ نه له چا څه پیسې غواړي. موږ دی کشران یو، تېمې مشران یاست. راسئ په دې چمن کې سره جلګه سئ، راسئ سره مرکه سئ. و دا بلګېډې ته کښېنئ، و دا ډیسې ته کښېنئ. د دې ولس د روزګار دروازې جم واخئ، د دې ولس د تګ و راتګ دروازې جم واخئ. چې هسې د یو څلورو میاشتو مزدور حکمران راسي، دی پر موږ باندې دی سختې فیصلې کوي. چې کوم نګران حکومت پر موږ دغه فیصله کوله، موږ به مشرانو ته وایي چې دا قانوني ده که دا عیني ده. د دې خلکو خو د نګرانو حکومت خو صرف د انتخاباتو پورې ټاکنې ولې چې کوم خلک به ټاکل کېدل، انتخابات به کېدی، دغه دپاره به ول. نو زموږ مشران ولې په دې سر نه خلاصوي چې دا د یو دریو څلورو میاشتو مزدورانو پر موږ هغه سختې فیصلې وکړې چې موږ د غفلته سره هم مخ یو، موږ د بېعزتۍ سره هم مخ یو، موږ د مرګه سره هم مخ یو. نو زموږ مشران دي یو جلګه جوړه کړي، یو مرکه جوړه کړي. د انګور آلې چې پر لاس لګېدلی دی، هغه سپین ږیري سره جلګه دي، هغه مشران سره جلګه دي، کشران داسې پکښې نه دي. نو موږ نو د خلکو د چمن و خلکو ته خواست کوو، د چمن عالمانو ته خواست کوو، د چمن قومي مشرانو ته خواست کوو چې سره جلګه سئ، دغه ولس د دې ستړو څخه خلاص کړي. راسئ دا لنګوټه، دا اشټیک موږ وطۍ ته درکوو، دا هستۍ مبارک. راسئ پر دې اشټیک موږ سره کښېنئ، دغه ولس د دې ستړو خلاص کړي، د دې له پسکنګۍ یې خلاص کړي. چې زموږ په وطن کې پر 8 تاریخه انتخابات وشو، ریاست دا غوښتل چې قومونه په بدي سره اخته کړو. زه یو خیلۍ کې راولو، هغه یا د دې ولس فتوا بچاوټ رالی، یا د خان په وینا بچاوټ رالی، یا د عالم فتوا بچاوټ رالی. لاشونه و جنازې نه سوې پورته، دا ظالم جابر ریاست او دا د عیسی د ایمای میجران د جاسوسو ادارو، د درواغجنو ادارو میجران کوم عمل وکړي چې زموږ ورونه پر سټ سره اخته کړي دي، زموږ وطن یې وور ته وراچولی دی. موږ دا وایو و مشرانو ته هم دا خواست کوو، دا عالمان چې راغلي دي یا کوم مشران چې راغلي دي، دا دین د مشر افضل خان له ورسي ورسره کښېني، یو فیصله دې ورسره وکړي، یو سیستم دې ور جوړ کړي چې زموږ بازار بند، زموږ دکان بند، باډر خو راباندې بند دی. دلته باید چې دغه عالمان د اصغر خان سره هم کښېني، دا روډ په خلاص کړي. هلته ځوانان ستړي دي، سپین ږیري ستړي دي. نو موږ به دې مشرانو ته خواست کوو چې د اصغر خان سره دې هم کښېني، د خبرو د لارې یا د قانون د لارې یا د عدالت د لارې خبرې دې ورسره وشي. په روډو په بلاکو یا د روډ په بندېدو شی نه حاصلېږي. موږ 4 میاشتې لس شپې کښېنستلو، شی نه وسلو، ولس مې ستړی کړي، ولس مې در په دره کوي. موږ بیا واضح و دې مشرانو ته وایو، و دې عالمانو ته وایو چې هر مړی وسلو، موږ د نفستنګۍ پر دروازه مرځو، موږ د نفستنګۍ پر کیله مرځو. که هر مړی وسلو، هر
خپله وینه توی سول زموږ د دې ښار خان یې ذمهواره دی زموږ د دې ښار حلیم یې ذمهواره دی زموږ د دې ښار سیاسیان یې ذمهواره دي کور مې ودان یو جان مننه وسلام